بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال زه تاسو پښتو ټي وي کې کلی ویم. ناظرین، پی ټی آی چونکې تاسو پته ده صوبایي حکومت چې دی هغه ختم کو د موجوده سیاسي صورتحال څه دی د دې په بابت سره او د سیاسي ورکرانو د داغي د حقوقو په بابت سره نن ما سره د دې پروګرام یو ډېر درون او ډېر مهنتي یو نوجوان موجود دی د خپل پارټۍ لپاره ډېر زیات سرګرمي عمل او د خپل علاقې لپاره تر ډېر وسه پورې چې دی هغه ډېر زیات خدمات دي په سوکنو ایریا کې که تاسو راننوځئ نو د دې نوم چې دی په یو ډېر نامې ګرامي په پارټۍ لپاره د وفادارۍ کې یو ډېر دروند نوم چې دی هغه موجود دی. احسان الله صاحب سابقه ټاون ممبر هم پاتې شوی دی. نو هغې سره ستاسو ملاقات کوو، سیاسي بیکګراونډ هم تپوس کوو او موجوده چې څه سیاسي صورتحال دی د هغې باره کې مکمل معلومات ولرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني ناصر جمال صاحب. الله خوشحاله کړه. تاسو د ټي وي ډېره مهرباني چې تاسو راغئ موږ له هم ټایم راکړئ. تھینک یو سو مچ. احسان الله صاحب لږ غونډې زموږ ناظرین ته د خپل سیاسي بیکګراونډ لږ بیان کړئ. ناصر صاحب زه خو د تقریبا د 2009-10 نه خپل پارټۍ سره راغلی شوی یم، انوالو شوی یم پی ټي آی سره. د 2013 الیکشن چې و نو هغې کې مونږ د خپل پارټۍ چې کوم یو دی زموږ د هغه نه پس هم 2013 کې الیکشن راغلو نو هغې نه پس مونږ خپل برپور کوشش کړی دی چې خپلې پارټۍ چې څومره سرګرمیانې که هغه الیکشن وي که هغه درنه وي که هغه څه اکټیویټیز وي نو هغې کې برپور حصه اخلو د خپل پارټۍ هغه ملاتړ او هغه لاسونه جوړېږو. جی صحیح دی. جی دې دوران کې بیا تاسو الیکشن هم وکړو؟ جی بالکل. بیا چې زمونږ د بلدیاتي الیکشن راغو 2015 کې نو هغې کې چې ما په خپل پارټیسپیشن وکړو مونږ د عمران خان په ویژن باندې او د هغې په نظریه باندې په دې پارټۍ برغه کې ما ته ټیکټ میلو شو او ما یو ډېر ښه اکثریت سره ما له خدای کامیابي راکړه او بیا د هغې نه پس چې څومره زما سیاسي هلې ځلې وي د دې خپل علاقې دپاره د خپل کلي دپاره نو ما کوشش کړی چې زه خپل کلي ته خپل حق راوړم. جی صحیح دی. جی سیاست کې خو تاسو سابقه یو عهده تاسو سره وه خو په خدماتو کې چې دی تاسو اوس د یو ځای نه راغئ او بل ځای ته روان وئ نو لکه هغه اکټیویټیز تاسو اوس هم چې دی نو هغه مسلسل جاري دي؟ بالکل. جی ته مونږ خو هغه د پارټۍ هغه کم خپل عهدو ته رغب ته نه رځي. کله چې اوس زمونږ هغې نه پس صوبایي حکومت خو هم زمونږ وځي نو د هغې نه پس هم کلي کې چې څومره ترقیاتي کارونه دي د کلي چې څومره مسایل دي نو هغې کې भरपूर حصه اخلو او خپل کوشش کوو چې زمونږ د کلي څه مسایل وي او سره غینو چې هغې کې موږ خپل حصه واچو هغه مسلې حل کولو کوشش کوو. جی زبردست. جی ډېره مننه. زه احسان الله صاحب له غونډې صوبایي دغه باندې به هم لږ خبرې وکړو چې اسمبلیانې خو ختمې شولې. بالکل. جی مخکې تاسو تیاره ښکاري که رڼا ښکاري لکه مطلب انشاءالله جی به راشي که نه چېرته؟ تاسو ډېر ښه سوال وکړو ناصر بھائی. دا اصل کې یو سړی خپل اقتدار پرېښول نه غواړي خو تاسو چې څنګه وکتل نو زموږ پارټي د اسمبلیانو نه استعفا ورکړه نو تاسو دې نه انشاءالله اندازه وکړئ چې موږ د الیکشن ته भरपूर تیار یو او موږ په لکه کال مخکې چې کله زمونږ د قومي اسمبلی نه زموږ عمران خان په وینا باندې زمونږ ممبرانو استعفا ورکړه نو موږ هغه ټیم نه ذهني طور باندې الیکشن ته تیار یو او भरपूर تیاریانې دي انشاءالله چې په روان الیکشن بیا دور زمونږ انشاءالله د پی ټي آی دی د عمران خان دی الله به موږ له کامیابي راکړي انشاءالله. جی احسان الله صاحب که موږ یو حقیقت وګورو تلخ حقیقت دی چې بلدیاتو کې تاسو نه ډېر خراب شکستونه درکړي دي. ګورئ چارسده، مردان، شب قدر، مترا، شالم، بډابیر، ټیک شو جی په دې ټولو ځایونو کې میر چې دی نو هغه دغه راغلي دي جی یو آی راغلي دي نو دې دومره شکست نه پس هم تاسو پورې امید یې چې یاره دې الیکشن کې به؟ ناصر بھائی تاسو سوال ډېر زبردست دی او دې باره کې زما زه به تاسو ته دا ووایم جی هغه ټایم تاسو کتلی و جی نو زمونږ د پارټۍ پوزیشن په دې باندې کمزورې شو جی چې زمونږ د پښتنو کې یو دا سیز دی چې دی دا غلامان نه دي ذهني دی سړي ته جواب ورکوي لکه هغه ټایم سره زمونږ د حکومت چې کم یو دی بدقسمتۍ سره د دنیا حالات داسې شو چې څه کورونا او د څه د وجې نه د هغې د وجې نه حالات ګراني راغله چې د تروړه د 1100 1300 ته لاړه 200 روپو د وړو د وجې نه زمونږ بلدیاتي
دغه چې کم دی مونږ ته د شکست یو لویه وجه زه خپل ذهن کې دا ګڼم چې د هغې نه جوړه شوه او د هغې نه مونږ ته مسله دا شوه چې د 1100 نه 1300 ته لاړه نو پوزیشن داسې ته راغلی چې زمونږ پارټۍ ته د هغې د وجې ډېر غټ شکست میلاو شو نو عوام زمونږ پښتانه ډېر زر سړي له جواب ورکوي لکه هغه صبر نه کوي چې یاره ودرېږه خیر د نن به او که خپلې که پردی ویجي نو زموږ پښتنو کې دا یو ډېر ښه عادت دی چې ښه کار کې اپریشیټ کوي او چې لږه مسله درته وي نو هغوی ته له جواب درکوي جي ښه جي نو ستاسو په مطلب دا دی چې یاره هغه ټیم د 200 د وجې نه 190 روپو د وجې نه دومره ګراني راغلې وه همداسل تاسو اوس دې ټیم کې څه فایده همدغه زه دا خبره کوم جي چې لکه الله کارونه خو چې د انسان سوچ یو د قدرت نظام بل شان دی لکه څنګه رژیم چینج راغو د حکومتونو د چې کم یو پی ډی ایم وغوسته چې وای مونږ د حکومت چینج کو دې سره به مونږ ډیره تبدیلی راولو دې سره راغو کو زمونږ د 200 د وړو د وجې نه مونږ ته دومره غټ نقصان چې مونږ بلدیاتي الیکشن کې یو قسم ډیر غټ شکست وخوړو نو اوس تاسو اندازو کوي چې په دې 2 میاشتو کې 17-1800 روپۍ اوړه ګران شول جی نو اوس تاسو وایي چې لکه د دې جواب چا سره شته چې دا ولې اوس دومره راغ شو نو اوس هغه ګراني ښکاري چاته نه هغه مسله خو عوام دا سیس نه قبلوي هغه که مونږ یو که بله پارټي ده که پی ډي ایم ده که کم یو د هغې بھرپور جواب هغې ته میلاویږي او را روان الیکشن کې به دې ته اندازه وشي چې دوی څومره غټه غلطي وکړه او د پاکستان سره څومره زیات ظلم وکړي ظلم خو شوی دی جی جی مسله زموږ دا د ناظرین ظلم داسې خلکو کړی دی چې موږ یې نوم هم نشو اخیستی زه د عمران خان دپاره خبره هرګز نه کوم او دومره ما ته پته ده چې یاره کم ټیم عمران خان لرې کېدو د دې نه یو 2 ورځې مخکې رپورټ چې کوم راغلی وو نو فیصل آباد کې چې د 1 لاک ورکرانو دپاره هغې درخواست کولو اوس چې کوم دی پرونی دا دغه دی چې 70 لاک کسان چې دی هغه په پاکستان کې بېروزګاره شول 70 لاک په 9 میاشتو کې بېروزګاره شول پروډکشن چې کوم دی هغه کم میډیسن چې کوم دی د هغې 12 ورځو صرف دوی سره سټاک موجود دی چې دوی میډیسن تیارول شي هغې نه پس په میډیسن ختم شي اپریشن تیټر به ودرېږي میډیسن به ختم شي ډېر داسې خبرې دي اویل لاړل د خلکو روزګار تباه او برباد شولو تاسو څه وایي احسان الله صاحب د دې ذمه دار شهباز شریف دی که نه دا پوره پی ډي ایم پارټي ده شهباز شریف یوازې یو رغنی جي پی ډي ایم د دې ذمه دار دی دغه 12-13 پارټیانې 11-12 پارټیانې چې یو ځای شوې او دوی چې دا کم ظلم پاکستان سره وکړو نو دوی کې هر یو ښه برابر حصه واغسته او د هغې دا ټولې پارټیانې ذمه دار دي او د دې دوی ته لکه که تاسو وګورئ نو د هغه نه پس بلدیاتي نه پس زمونږ بیا ضمني الیکشن وشو چې هغې کې عمران خان ډېر ښه طریقې سره او ډېر په لوی مارجن باندې مونږ وګټلو او ډېره ښه کامیابي وله خدای ورکړه یو داسې علاقه چې هلته کې عمران خان چې ته په عمر کې تللی هم نو په هغه ځینې ما کامیابي حاصلی نو دې نه تاسو اندازه واخلئ چې د عوام څومره د دې خلکو نه خفه دي نو انشاءالله را روان امید زمونږ دا دی چې الله به فضل کوي او د پاکستان یو امید او یو کرن هغه عمران خان دی او انشاءالله خدای به راولي جي صحیح احسان الله صاحب تاسو پی ټي آی په زړو ورکرانو کې هم تاسو یو سټرګل کړی دی جی جی انسوګې سم خوړلې دي یو سټرګل هم کړی دی یو ایم ان ایز روچتوي ایم پی ایز روچتوي ما ته تاسو پته ده چې تاسو څومره سپورټ کوئ د خپل ایم ان ای او ایم پی جی جی ټیک شو دا دومره سټرګل چې کوي اخر د ورکر ته د هغه حیثیت ولې نه ملاویږي وجه څه ده چې په پی ټي آی کې زیات رګړه چې څومره لګي د پی ټي آی ورکر ته دومره رګړه په یو پارټۍ کې نه لګي چې څومره د پی ټي آی ورکر ته لګي ناصر بھائی د تاسو ډېر ښه سوال کو اصل کې زموږ غټ بدقسمتي هم دغه ده چې ورکر چې کم دی هغه د پارټۍ د ملا تیر وي بالکل دا حیثیت دغه لري او دغه په دې باندې زمونږ د پارټۍ بدقسمتي دا ده چې زمونږ ورکر نظر انداز کیږي لکه هغوی په هر یو ځای کې هغوی ته خپل هغه حیثیت او خپل هغه نه میلاویږي چې کم عزت پکار د ورکر نو زمونږ دا زه د مونږ به دا تسلیمول به غواړي که هغه زموږ مشران دي که ایم پی ایز دي که ایم ان ایز دي دوی به دا تسلیموي چې بی ته د ورکر سره زیاتی کوي او هغه حق هغوی ته نه میلاویږي چې کم د هغوی د پکار دی چې دی ورکړي چې کم عزت لکه زمونږ پارټۍ ورکر واحد داسې ورکر دی چې دا بغیر څه لالچه دی تا ته پاره جنډه هم لګوي
د لپاره تا لپاره زنده‌باد مرده‌باد هم کوي د تا د تر هر ځای کې د تا په الیکشن باندې بوتس باندې ولاړی په هر ځای کې د تا ته ولاړی خو بیا چې هر څه لکه کله دا خلک ایوانونو ته ورسي نو هغه ماغه ورکر بیا بالکل دا غاړو حیثیت پاتې نشي حیثیت پاتې نشي د پریس کلب کې دا تیر ځل چې کوم د هوش ولو تاسو هغه احتجاج کول بارانو جی بالکل ما ته کیمرامین وی چې یاره سر نزو باران دی خلک باندې راغی دا ممي ډېری والا دي دا مشکله ده چې راشي دې سيزونو ته نه تر الته مونږ ته بیا د پارکینګ لپاره ځای نه ملاوي دي همداسې وځي همداسې زه خپل بارانو زنانم پکې ولاړ په هغه موقع باندې زمو مجوم زمونږ د ټول له خو دا داسې دی ما خو تاسو ته وایي چې زمونږ ورکر جنوني او لیونی ورکر دی جی د نه تانه پیسې غواړي نه تانه گاډي غواړي دی په سایکل راځي په موټر سایکل به راځي پیدل به راځي بیا زی ورکول پکار دي نو دا زمونږ کوم متوي چې کوم دا نه تسلیمو جنو دا به زموږ ډیره بدقسمتي او دا به دا پارټي به ډیر لکه په دې د وجه نه پارټي ډیر غټ نقصان وکړي زمونږ مشرانو ته دا سوچ پکار دی چې د ورکر له عزت ورکي ورکر له حیثیت ورکي په دې باندې پارټي مضبوطیږي صحیح خبره ده بالکل صحیح وای د یو بل لګونته دا سره لګو تاریخونته سوال دی جی دا راته وای چې یاره شافرمان صاحب ساسو چې کم دی ساسو شافرمان صاحب جی درینیم کاله سکم سلور کاله هغه گورنر پاتې شوی دی جی چرته د پی ټی آی په ورکر چې دی ما چرته په د گورنر په دروازه ونی لیدو چې هغه د زړور لاړ شي خو زمونږ لکه دلته اوس بل گورنر بدل شو د صوبې غلام علي صاحب راغو د جی یو آی وړوکې نه وړوکې ورکر هغه ماشاءالله ننوزي لګیا دی هغه چې دی ورکر له دومره حیثیت ورکوي نو دا ساسو شافرمان صاحب دا څنګه چل دی ما خو تاسو ته مخکې ویلي دي تاسو دا ورکر به څنګه دی شافرمان صاحب د پاره دا سټرګل کوي دا جی دا د ورکر نه دا زموږ د مشرانو بدقسمتي ده چې دی ورکر له عزت ورنه کی دا د خپل عزت نه غني نو دا په دې باندې دی خبو پويږي دا نه ماشاءالله سینیر زمونږ چې کم دی رهنما دي مشران دي خو چې دی ورکر ځان ته رانږدې کړي نو د دی عزت هم په دې کې دی دا ورکر هم د ده دپاره منډه وایي هم د ده دپاره هغه کوي که دی دې ته عزت ورکړي هم دې ایوانونو ته او دې عهدو ته چې دی رسي دی د ورکر د وجې نه رسي لکه ما تاسو ته مخکې وایي چې دا زموږ بدقسمتي ده او دا په کار دی زموږ د مشرانو له دا سوچ په کار دی چې داسې خلک را مخکې کړي چې هغه خپله ورکر وي په خپله د ورکر عزت کوي په خپله ورکر له عزت ورکوي او هغه یو روټ لیول نه یو دی خو لاندې دغه نه طبقې نه راوچت شوی او هغه پوهېږي چې یاره ورکر څه ته وایي نو په کار دی چې دا وشي دا او دا څنګه چې تاسو وویلې نو دا خپل عزت په خپله زیاتول دي که یو سړي نه دی کړي نو خپل عزت کې به کمې راوستی وي نو په کار دی چې د ورکر له عزت ورکړی شي احسان الله صاحب قومي سطح باندې درنه یو معلومات کوم کې پی کې خو تاسو وین وین ګورئ لګیا ان شاء الله په سندھ کې بلوچستان کې او پنجاب کې دې کې تاسو کمپیریټیولی سوچ دی چې یاره دلته به څومره حده پورې کامیابي میلاو شي اصل کې جی بس زه به تاسو ته دا وایم که صاف شفاف الیکشن وشي که نه او د عوامو رای واخیستی شي او د هغې مطابق که چېرته کې دغه الیکشن وشي نو انشاءالله د خلکو ذهن جوړ دی جی لکه خلک پوه دي زموږ خلک ډېر زیات پوه خلک دي هغه په دې پوهېږي چې څه کې زموږ فایده ده او څه کې زموږ نقصان دی او بل خلکو وکتل په دې لږ 7 میاشتو کې وکتل چې د ملک کم نه استلاړو مونږ څومره لاندې راغو مونږ د پړوسی ملکونو د خنداګانو شوي موږ پورې خنداګانې کوي رغه کوي نو لکه دا زه به دا ووایم چې انشاءالله خلک ذهني طور تیار دي که مونږ الیکشن وشو صاف شفاف نو انشاءالله چې ټول پاکستان کې به مونږ ډېر اکثریت سره انشاءالله کامیابي حاصلو زما ته دا ښکاري ټیک دی چې سند بلوچستان کې زمونږ هغسې کار به نه وي شوی زمونږ پارټۍ به هغه طرف ته توجه کمه تللې وي خو انشاءالله هلته نه زموږ د امید دی اوس که تاسو وګورئ تاسو ته ما چې څنګه مخکې وی د ضمني الیکشن کې که زموږ وزیرستان غونته علاقه کې دغه ځینې الیکشن وشو چې هلته عمران خان چې ته اډوتلی نو هغه ځینې موږ ته کامیابي میلاو شوه نو انشاءالله هلته نه زموږ ډېر غټ امید دی چې خدای به وکړي چې ډېر ښه اکثریت سره به موږ ګټو انشاءالله ډیره مننه تاسو احسان الله هم خوشاله کړي چې د ټایم راکولو عزتمن شي ډیره مهرباني ثانک یو سو مچ ناظرین دا زموږ ګران قدر مېلمه احسان الله صاحب یو ډیر سټرګل د دې موجود دی په دې پارټۍ کې تاسو یقین وکړئ لکه لوانده خوشتوي او د دې خپل هغه مسایل هم د هر چا خپل مسایل اکټیویټیز کاروباري
هغه په هغې کې غرق پر کړي که نه هغه د مزدورۍ ټایم وي د دغه ټایم وي د مړي ژوندي ټایم وي کور کې ورته بیمار وي دې ټایم کې دی لګیا په باران جړی کې چې دی نو دی بره زنده‌باد مرده‌باد وایي د دې زه چې دا خبره کوم او بار بار زما دا په دې خبره باندې چې ورکر له حیثیت پکار دی هغه دې وجه زه بار بار دا خبره کوم چې دا پارټي چې دا اصل کې ورکر یې څاري ایم این ایم پی ای نه یې څاري ایم این ایم پی ای د دې پارټۍ د پاسه ولاړي د دې دا د ناصر خان موسازي صاحب نن سبا نن دا د دې ځای نه پاسېدو او چې کم تیار به راځي که نه هغه به دلته د پی ټي آی د ورکرانو په دې ولي باندې کیني او چې سټ دی لږ اوچت شي نو دوی به بیا دې ورکر ته سپک ګوري دا تیاره پارټي به درته میلاویږي دا چې ناصر خان موسازي صاحب کوم ځای پرېښوستو دا ځای به اوس درته تیار میلاویږي او چې دا چاته میلاویږي سبا به دې اګنور کوي همدغه ورکران چې دا کم لاندې ناست او چې کم د چا په اوږو باندې به دې ودرېږي زه چې د هرې پارټۍ دا خبره کوم د ورکر هغه دې وجې نه کوم چې دا ورکران دا پیلر دي او تاسو یقین وکړئ ډېره ګراني په دې چې مونږ یې کوریج کوو مونږ ته پته چې د دې په دې ترخونو کې څومره خولي په ګرمو کې او مونږ ته پته چې په دې یخنو کې د هغې د خولې نه څومره هغه بړاس غریبانان اوسي مونږ خو ډیوټي وي مونږ خو کوو خو دا غریبانان بغیر ډیوټۍ نه بغیر څه لالچ نه دا راځي او دا ستاسو د دې پارټو دپاره دا هلې ځلې کوي دا ستاسو عزت جوړوي دا د منسټرانو د عزت جوړوي او ستاسو دپاره دا خواري کوي نو منسټرانو هم بیا پکار دي د ایم پی ای او ایم این ایل هم پکار دي چې دا 15 کاله چې کوم د دې په سر باندې دی راځي او دی دلته کې د منسټري ته رارسي او د اسمبلی ته رارسي چې دی ورکر ته په هفته کې یو ځل ټایم ورکوي او ورته وایي چې رور مې ستا په حلقه کې څه مسله ده بجای د دې چې ته خپل بورډ لګي ته لږ د دې ورکر بورډ ولګو او دې ورکر ته بیا وګوره چې دی ستا په سر باندې را خپل سر قرباني که نه الله رب العزت وکړي چې د هرې پارټۍ دقسې دا اصول جوړ شي د خپل ورکر له حیثیت ورکړي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم